د ګوانتانامو وحشت. د نړۍ مسلمانانو او د انقلابي افغانستان غیرتي شازلمیانو، راځم ستاسو ځواني، ایمان، غیرت او افغانیت ته چلنج ورکوم. یو بل واقعه ستاسو ضمیر ته متوجه کوم. کېدای سي اسلامي، افغاني او د ځواني غیرت مو راوپارېږي. د افغانستان د خوست په ولایت کې یوه شپه د بشریت دشمنانو د یو مسلمان او په دین مین افغان په کور چپه ووهله. له وحشت او تلاشي وروسته یې پلار او یو زلمی زوی د خپل کور په منځ کې د ټولو تر منځ ورته د شهادت په خوب ویده کړل. د ماشیندارو مرمۍ یې د دې مظلومو په ټټر کې ورشخې کړې. د ښځو او ماشومانو کریږو اسمان او د شپې خپه فضا په سر اخیستې وه. کائناتو په غمجن نظر د دې ظلم تماشه کوله. سپوږمۍ هم د ځمکې په مخ د 20مې پېړۍ د متدمنو وحشانو د ظلم انځور لیدل. د شنه اسمان په لمن کې ماشومه ستوري اوښکې تویولې. د ځمکې د سر او ګاونډ مسلمانان له ډاره بېسده او سرکوبه په خپلو کورو کې پراته وه. د خوځښت هېڅ پکې نه و چې یو ځل بیا د تورې شپې په غمجنه فضا کې د هوایي بلاو غږ اوچت سو او د بشري یرغلګرو څرخکې له ځمکې سره ولګېدې. د صلیب د بندګانو چې د دې ماشومانو د باباجان او رورجان په شهادت یې تنده ماته نه سوه. د شهید پلار ځوانه او پیغله لور یې هم له ځانه سره څښکو ته پورته کړه او د نامعلوم هدف په لور یې له ځانه سره یوړه. پر دې وحشي درندګانو د معصوم ماشومانو کریږو او چغو هیڅ اغېزه ونه کړه. په وحشي سپیو یې وداړل. امریکایي درندګانو د دې ماشومانو او تورسیو د چغو او آهونو هیڅ پروا ونه کړه. په کړه سندو خنداګانو او فاتحانه انداز سره د خپل هدف په لور روان سول او د شهید پلار مظلومه لور یې له ځانه سره بوتله. افغان ځوانه، ستا غیرت څه وایي؟ آیا دا زغملی سې چې له زرګونو کیلومتره لیرې راغلي وحشي کفار ستا په مقدسه او غیرتي خاوره ستا له عفیفینو پاک لمنو خویندو سره دا شان ظلمونه کوي؟ فکر وکړه چې دې خور ته به څه ورپېښ سوي وي. هغه د حیا، عفت، ایمان او غیرت مجسمه مسلمانه پیغله چې په پښتني چم کې یې د حیا د دیوالونو تر شا خپل عزت ساتلی و، نن د وحشي صلیبیانو د وحشت علا وګرځېدله. دا به څنګه ایمان او غیرت وي چې دا قسم معامله به زغمي؟ د نړۍ مسلمانانو، الله جل وعلا شانه ته به څه ځواب ورکوو او د قیامت په ورځ به دې مظلومو او کړېدلو خوندو ته به څه ځواب وایاست؟ په افغاني ټولنه کې که څوک د یو چا کور ته په پټه یا په زور ور واوړي، هغه افغان یا به دی وژني یا به ځان ورپرې وژني. نو اوس چې وحشي درندګان امریکایي سپي ستا کور ته په نیمه شپه در اوړي او بیا داسې ناوړه اعمال ترسره کوي، تاسو ته قضاوت په لاس درکوم. له دوی سره به څه کوئ؟ د مسلمان غیرت خو داسې عمل نشي زغملی. د داسې ځناور او وحشي کافر په مقابل کې باید څنګه وزغمې؟ په آزاد نړۍ کې مسلمانانو داسې فکرونه وکړئ که چیرې د قیامت په ورځ دا مسلمانه خور د حشر په میدان کې تنها د افغانستان نه بلکې د ټول جهان د مسلمانانو په مخ کې ودرېږي او درته ووایي چې تاسو په دنیا کې ولې پر ما باندې غیرت ونه کوئ؟ زه ستاسو ناموس نه وم؟ زه ستاسو لور ستاسو خور نه وم؟ ولې ظالمانو زما د حیا او عفت جامې څیرې کړې؟ ولې یې زما له سره د عزت پوړنی وغورځوه؟ آیا دا ظلمونه د څه په خاطر له ما سره کېدل؟ که د اسلام په خاطر له ما سره کېدل، ولې تاسو را باندې غیرت ونه کوئ او نن ولې ټول د مسلمانۍ دعوا کوئ؟ نو مسلمانانو، ستاسو ځواب به دې خور ته څه وي؟ آیا ځواب لرئ؟ مخکې له دې چې د الله جل وعلا شانه حضور حساب او کتاب ته وړاندې سي، دې خور ته به څه ځواب وایاست؟ آیا یو قدم مخکې به ترې ولاړ سئ؟ کومه بهانه به ورته مخکې کوئ؟
نو راسې له هغې ورځې نه مخکې باید د هغې ورځې لپاره ځواب پیدا کړو. مسلمان وروره، په هغه ورځ به ستا هیڅ عذر د قبول وړ نه وي، ځکه پر اسلامي امت به له دې سخته ورځ کله راځي. ستا غیرت او میړانې ته به څه وخت صورت پیښیږي. دې خویندو چې ستا غیرت، ایمان او ځواني ته خطاب کړی دی، ستا چې دا ځوانۍ خاورې سي چې د داسې مظلومو خویندو له عزته به یې نه قربانوې. ځوانه وروره، یوه شېبه سر په زنګون کښېږده او د دې واقعې انځور د تخیل په دنیاګۍ کې راواړوه. دا کیسې چې په غیرتي افغانستان کې پیښیږي یوازې د دې واقعاتو د کلماتو په اورېدو اکتفا مه کوه، بلکې د دې کیسې ژوندي تصویر په ذهن کې راواړوه او د ضمیر او غیرت په هنداره کې ښه وګوره.